د دوی له جملې ډیری یتیمان دي او روانې جګړې ترې پلار مور ورور او یا هم د کورنۍ بل غړی اخیستی دی. دوی اوس له هر څه ویره لري. کله چې د راپور جوړولو لپاره دغه کور ته ورځو نو دغه ماشوم له راسره کامري او پایو ډارېږي او خپلو غوږونو ته له دې امله ګوتې وړي چې د ټوپک ډز نه واوري. له شرنې ښار 80 کیلومتره لرې له 3 ولسوالیو ورهاخوا د جانخیل ولسوالۍ د هستې کلی چیرې چې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان د کورنۍ 14 غړي په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي، خو اوس دومره پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي. دغه ماشومانو پسې موږ نسو رسېدای، موږ د غوره سوچ د ماشومان وساتو. د قومندان شکور ورور پاچا په دې اړه میلمه راډیو ته وویل چې د جانخیل ولسوالۍ هستې په کلي کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې 3 ورونه وژل شوي دي. سرچینه وایي له وسلوالو طالبانو یې د جګړې په ساحه کې موټر سایکل ونیو چې کور ته په بیولو سره یې چاودنه وکړه او د مور، خور، لور او 3 ورونو په ګډون یې د کورنۍ 14 تنه ووژل شول او همدارنګه یې په روانه جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د کورنۍ 14 غړي وژل شوي دي. 15 مې خالي ورونه شهیدان شوي، یو مې د تره زوی شهید شو، یو مې وراره شهید شوی چې نظامیان وو. کوم چې دا نور وو نور خو ماشومان وو، چکانې وو، کړاچې وو، مور وو، خویندې وو، دا شهیدانې شوې. نو تکلیفونه خو ډیر دي. د دې کورنۍ یو بل غړی عبدالجلیل میلمه راډیو ته وایي چې کله یې په کور کې له چاودېدونکو توکو د ډک موټر سایکل بم چاودنه وشوه، په چاودنه کې یې د مور، خور، لور، زوی په ګډون 9 تنه ځای په ځای ووژل شول. سرچینه وایي کله به چې یوه جنازه وشوه غږ به وشو یو بل قبر وباسئ، زوی دې هم وژل شوی دی. دې چارې په پاتې ژوندیو کسانو بد تاثیر وکړ، ان تر دې چې ویره موجوده وه چې لیونی به شي. په اخیري کې 2 ورونه یو خور د موږ پاته سوه، اتې بیا ملا غږ وکړو مخان کې وو چې یو بل قبر پرې کړئ. ما ورته وویل چې ملا صاحب څوک ده؟ ده راته وویل چې فلانی ده. ډېر بوج پرې راتلو په هغه ټیم کې. نوموړي وویل چې خپل کلی، کور، شنې کروندې او ونې د ناامنۍ له امله پرې ایښي دي، خو اوس په شرنه کې په داسې کور کې ژوند کوي چې د اوسېدو وړ نه دی او نه هم د کور کرایه له غربته ورکولی شي. له غلې در ونیسه تر ارشې پورې خپله م لرل، مالداري م لرلې، پوسینځکې م لرلې، باغونه م لرل. دلته خو اتې یو شی م نسته، وریخ به م بیا م یو شی خرڅ کړو، لا به م یو شی غله به م خرڅه کړم، مثال د غور باغه معاش ګزاره کوله. اسلم هم د دې کورنۍ یو بل غړی دی چې پلار او ورور یې وسلوالو طالبانو په کور کې ووژل او د کورنۍ د نورو غړو د سر خطره یې هم وه، ځکه شرنې ته راکډه شول، خو اوس دلته په بد حالت کې ژوند کوي. دواړه په کور کې یو ځای د شپې تقریبا 19 بجې مخالفینو مو کور ته راغسو، دواړه په کور کې شهیدان کړو. سوله د هغه د ژوند تر ټولو ستر ارمان دی او هغې ورځې ته شیبې شماري چې د سولې غږ پرې وشي او خپل پلرني ځای ته بیرته لاړ شي. یعنې جنګ ډېره ستړې سوي، دومره ستړې سوي یې چې عد یې نسته. اول قدم به په سوله کې دی چې ټول به خپلو کورو ته ځو. سوله وسي، سوله خو یو مخ ښه شی ده. که سوله وسوه اتې خو باچهان یو، یو شی مت بیا نه غواړو. هغه نیوکه وکړه چې دولت ورته تر اوسه پورې د اوسېدو لپاره یوه نمره ځمکه هم نه ده ورکړې. د شهیدانو د وثیقو کارونه یې هم نه خلاصېږي چې دې برخې ته د مسؤلینو پاملرنه غواړي. ښاروالي تر اوسه پورې اقدام نه ده کړی. 10 ګشته ښاروالي ته وایي موږ د شهیدانو نمرې، خو دولت هم ډېره هغه د جدن هغه د ځینې چې مرسته راسره وکړي، چې مرسته دولت نه راسره وکړي. ما په دې دولت باندې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د دې کورنۍ مشر او له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې په یوه پښه ګوډ قومندان شکور وایي چې د 3 ورونو ترڅنګ یې مور، خور، ماشومه لور او زوی د نظام د بقا او وطن ساتنې په موخه قرباني کړل، خو پایله یې ځورونکې وه. هغه ویل چې حکومت له پیله تر پایه ورسره هیڅ ډول مرسته ونه کړه او نه یې هم دوی ته د دندو ورکولو ترڅنګ د کور، ماشومانو لپاره د زده کړو او نور سهولتونه برابر کړل. د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن څمکنی وایي قومندان شکور د هیواد او خلکو لپاره بېسارې قربانۍ ورکړې، خو بدبختانه د وخت چارواکو یې په حق کې ناغېړي کړې ده.
هغه وویل چې د دې کورنۍ لپاره به هر ډول مرسته او همکاري کوي او د امکان تر حده به ورته د استوګنې د نمرو پیدا کولو هڅه هم وکړي. حتی د کور تر سرو هم د خپل وطن په دفاع کې برخه اخیستې ده چې دا شخصا اول د ما دپاره ډېر د افتخار ځای ده او په دویم قدم کې ډېر د تعصب ځای په دې ده چې ولې محلي چارواکي او یا په هغه وخت کې حاکم چارواکي د دغسې قهرمانو کورنیو د دغسې قهرمانو اشخاصو سره بېغوري وکړي. خو کله چې موږ دغه موضوع د پکتیکا له والي سره شریکه کړه نو هغه مهال والي د یادې ځورېدلې کورنۍ کور ته لاړ او هغوی سره یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ د بشپړې همکارۍ ژمنه هم وکړه. ښې نه دي کړي، لا نه خورا چې ښې نه دي کړي ځکه همدا تاسو یو چې دا وطن څوک وطن نه دفاع کوي نړونه جنګېږي. د قومندان شکور په څیر په هیواد کې زرګونه داسې کورنۍ شته چې جګړې ترې د سر سیوري اخیستي او اوس مهال په بد حالت کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي.